اولنی د الله نه یره د الله نه یریده کم سړی چې د الله نه یریږي د دې د سترګو نه به اوښ کېږي او چې کله دې الله وپېژندو نو د هغه نه به یریږي او چې یریږي نو د سترګو نه به دې اوښ کېږي الله سبحانه وتعالی د اهل علمو دا صفت ذکر کړی ان الذين اوتوا العلم کوم کسان ته چې علم ورکړی شي د هغوی په باره کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي ويخرون للاذقان يبكون الله ته سجدې لګوي جاړي نو دغه علم د لاسه جاړي که نه الله یې پېژندلی دی علم ورسره دی نو چې الله یې وپېژندو د الله نه ویرېدو چې الله نه ویرېدو نو څه شو وجړا شو او ځکه په سلفو کې د التیمی رحمه الله نه دا قول نقل دی چې چاته علم ورکړی شوی او جاړي نه نو دته علم نه دی ورکړی شوی حقیقي علم ځکه چې د علمونو بنیاد کم علم دی د الله پېژندل وی الله خو د علماو دا صفت ذکر کړی دی چې دوی جاړي د علم هغه ثمره اثر دی نو د الله نه یریږه ته به جاړي او د الله نه بالا یریږي چې کله تا سره علم یې الله وپېژني دویمه خبره قرآن تلاوت کول او باغی کې کول او باغی کې سوچ کول په دې باندې ډېر زیات آیتونه الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو تذکره کړې د اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا الذي طول تذكر كريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كلا تجدود الرحمن آياتنا ووري نو بسجدش يوجاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن القرآن والولا جزي وور بموت يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل استاذ عمر كبدت تلاوتكم بتاسو نازل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري لما دا أخوة دي زيد بلنا وور فقرأت عليه سورة النساء دي آية ورسل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نسنگ بیا غوخ چې په هر امت باندې به موږ د غوی پیغمبر گواکو او په هغه پیغمبرانو باندې به ای پیغمبر تا گواکو ورسول صلی الله علیه وسلم حسبك بس فالتفت الیه فاذا عیناه تذرفان ورسول صلی الله علیه وسلم دسترګو نه وښ کړه روانه بری ګره باندې امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوړ چې کله یو سړی په قران کې سوچ وکړي نو دیبا جاړي خو اله به جاړي چې د قران خو پوهیږي کنه نو قران تلاوت هغه باندې پوهیدا پای کې سوچ کول د دې درسره انسان د سترګو نه وښ کیږي درېمه خبره چې ته اجر معلومي چې د جړه څومره اجر دی دا یو اهمه خبره ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی امام نسائی راوړی رسول صلی الله علیه وسلم لا یلج النار رجل بكى من خشية الله هغه سړی به جهنم ته نځي اور به ورته نه رارسي کوم سړی چې جړلي د الله د یرې حتى يعود اللبن في الضرع تر دې چې د پۍ د غولانځو ته واپس شوي نه وي چې د پۍ واپس شي نه دي واپس شي ځکه دا خبره زګي دی به نځي جهنم ته ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم یو هغه سره چې دغه په خپو باندې د جهاد په موقع کې دغه په خپو باندې غبار او دوړه لګېدلې په د باندې جهنم ور حرام دي هغه معروف حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې وکسان په عرش په سوري کې یو پکې څوک ته ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه يسرد الله تعالی شو یوازې وی جړل یوازې جړه دې خو بیا ځان لا سری
مخامخ جړه کېدی شي او کېدی شي الله لپاره خالص او کېدی شي دي کې صحیح ریاکاری خو ځان له یوازې د الله د یاري نه جړه کول دا واضح خبره چې د الله د یاري نه ده او اخلاص پکې. څلورمه خبره په دې خپل حال کې سوچ وکړه او دې ګناهونو ته سوچ وکړه او بیا دې ته سوچ وکړه چې الله ته مخامخ کې دې دلته انسان د سترګو نه اوښکې شي. نیکان خلق د دین مشران سحر ماښام به هغوی جړل چا به دې تپوس وکړي وایي زه یېرېږم چې الله ما په دې ګناهونو ویني او زه ورته مخامخ شم او ما ته وایي چې اخوا شه ورک شه. سفیان رحمه الله مبارک رضی اب ډیر زیات جړل مبارک رضی اب ډیر زیات جړل چا به دې تپوس وکړو ته ولې ژاړې وایي داسې نه چې الله رانه د مرګ په وخت کې د ایمان واخلي الله رانه چې د ایمان وانخلي یعنی په دې یره کې دی او څومره اوچت انسان دی هغه په دې یري خلکو ته ولې ژاړي وایي ژاړم پر خپل ایمان باندې چې مرګ په وخت کې چې ته ګډوډ نه شي. اسماعیل ابن زکریا رحمه الله د ګاونډي چې کوم حبیب ابن محمد دغه مبارک وی سحر به ما د جړه ورېده او د شپې به مې ورېده نو کور ته ورلم ما ته پوښتنه کو د خزینه مې ولته پوښتنه کو چې ساده خاون له شي چل وی ما ته وی چې ساده خاون له شي چل وی ما ته وی چې په الله مې قسم هغه جاړي د دې دلاسه ما ته پوښ کړي چې سحر کې نو جاړي پته نشي چې ما خام برمه راځي او کنه او چې ما خام شنو جاړي پته نشي چې سحر برمه راځي او کنه الله ملاقات بہت رايات شو. یزید الرقاشی رحمه الله چاوته وی دا ور صرف ساده پر جوړ شوی ته دومره جاړي نه خلکو ته غوسه شو دومره به چل دا ور جو صرف ساده پر ناغه وته وی جواب ورکو وی ور پیدا شوم زما او زما په شان خلکو د پاره او پیریانو او انسانانو د پاره دی یره ته پکار ځکه چې دې ته خو به انسانان جو یا بوته پیریان زی نو زموږ د پاره شکر. عطاء السلیمی رحمه الله ډېر زیات به جړل چې ته پوښتنه کوي ولې ډېر جاړي او ته وی حق تباش چې ته پوښتنه الموت في عنقي مرګ زما په غاړه دی والقبر بيتي قبر زما کور دی وفي القيامة موقفي او قیامت پر الله ته مخامخ کېده ودرېده دي وعلى جسر جهنم طريقي او د جهنم په پل باندې تیرېده دي لا ادري ما يصنع به درته پته چې سبا کېږي نه جاړم نه د ټولې جړه خبرې دي چې مرګ راته پروت دی قبر مې کور دی او قیامت پر ورځ الله ته ودرېده دي په پل صراط باندې تیرېده دي او پته راته نشي چې کېږي بس نتیجه دا چې جاړې وه. امام حسن بصري رحمه الله مبارک راځي چې یو ورځ د شپې را پاسېدو په جړا شو سم په جړا شو د خوب نه پاتې په جړا شو نغه کور والا هغه سره په جړا شو په دې باندې زړه وسوځي به دې ته پوښتنه کوي ته ډېر ځای وجړولې یو ګناه راته راځي شی او ما کړی و مخکې دا غیر نه موجل چې الله له وسه جواب ورکو. تمیم الداری رضی الله مبارک رضی چې ورځ د تلاوت آیت تلاوت کو ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات آیا د خلکو دا ګمان دي کم چې ګناونه کوي چې موږ به دوی د نیک عمل خلکو په شان کو یو شان به ګړو ویل سهار پوری د آیت یو چلل یعنی ځان ته ګناګار ښکاري. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ډېر زیات چل چای ته اوسو کولې جاړي وي پته راته نشتی چې ملاقات د الله سره کوم خو پته نشي چې الله راضي دی او که ناراضه دی. یو در سره یو پیر روانو ما او د ور په یو بټۍ باندې تیر شو
چې وسپنه پکې ویلې کوله نغه وسپنې چې راواغسته عبدالله بن مسعود وګدو بجړا شو سمې وجړه خلکو ته ویلې جاړي ابو عبدالرحمن وی چې وسپنې سره دا حال کوي زموږ سره به څه حال کوي چې کله انسان ته خپل ګناهونه یاد یو په دې کې سوچ کوي او په خپل حال کې دی جاړي پنځمه خبره چې سړی هغه خپل کوتاهۍ کې سوچ کوي چې الله مبارک ما نه کومه کوتاهي شوې او ګناهونه را یادوي نو دې در سره انسان له جړا ورځي شپږمه خبره چې سړی په دې خبره کې سوچ کوي چې زما آخر خاتمه به څنګه وي د دنیا نه چې زم ایمان به راسره یو که نه به په کوم حال به مرم د دې در سره یو که نه به په کوم حال به مرم د دې در سره د انسان د سترګو نه اوښکې شي لکه رسول صلی چې دا خبره کړې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين دا خلکو کورونو ته ولاقو ته مزي کم چې الله تبا کړی د عذابونه پر راوستي چې به تاسو راشي او که زینو په سهل کې زی د جړا په حال کې یعنی یریږي چې د خاتمه چې زمونږ دي سی ونشي ځکه امام نووي رحمه الله دې حدیث باندې باب تړلې باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم والتحذير من الغفلة عن ذلك باب بیان د دې کې چې جاړي به چې کله ظالمانو په قبرونو په کورونو تیري عمل شوی دا زمونږ به ګوره په سکي ومه خبره خدا به اخرنی ذکر کو بیانونه اورېده درسونه اورېده خصوصا هغه بیانونه هغه درسونه چې هغه د زړه نرمي لکه د عرباض بن ساري رضی الله عنه معروف حدیث دی بار بار مونږ بیانو امام ترمذی امام ابو داود امام ابن ماجه ټول راوړي وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ورسول صلی الله علیه وسلم پیر مونږ ته نصیحت کو خو ناشنا نصیحت کو زونه ورپیدو د سترګو نه وښ کې روان شو روایت کې راځي چې هر صحابي سر ټټ کړو او د جړا د اوازونه راتلو د هر ځای چې کله انسان دې درسونه او بیانونه او خطبې اوري د دې بیانې نو دې بیانونه اورېدل پکار دي دې سره د سترګو نه وښ کېږي د یو څو خبرې موږ په تادۍ کې ذکر کړ چې نور سوالونه شته نو په دې باندې چې عمل وکړي انشاءالله د دې نعمت نه محرومه کېږي الله سبحانه وتعالی دا صفت په موږ کې پیدا کړي والله اعلم دا یو زنانه ته پوښتنه کړې ده وی موږ زنانه چې کله کینو نو هر خزه د خپل بچو شکایت کوي او دا وی چې دوی ستړي کړم او دوی داسې کړم او دوی خبره نه مني او دوی دا چل کوي او دا او بل ورته هم لګي بل هم لګي نو سوال د دې خور دا دی دا ناشنا سوال نو دا د ماشومانانو زغیبت شو که نه او که زغیبت یې نو بیا د داسې قسمه زنانو سره کېناسته روا دي او که نه الجواب حدیث کې درځي چې زغیبت دې ته وایي ذکرک اخاک بما یکره د خپل ورور په باره کې داسې خبره کول چې د هغه بدي شي او دا ماشومانان چې کوم دي نو د دوی عقل کار نه کوي دوی په دې خبرو باندې تنګېږي به او دی بدي شي وی هغه خپل کار کوي که دا مور یو لک پیري مو هغه خپل کار کوي دا سبا د خو پې نه لګي والله اعلم دا زغیبت نه دی ځکه چې دا خبرې تکلیف نه رسېدی ماشوم ته او نه پې هغه پوهېږي او دغه شان سوال د فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك
حفظه الله سعودي عرب علماء غټ عالم دی هغه نشي دا غم دغه جواب کړي چې غیبت دي خبره کول دی مسلمان چې دغه خوخه نه او ماشومان او دې سره سکار چې زمو خوخه دا کنه دا خوخه زمو مور سو زمو پلار سو خو خپل کار هغه کوي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې د دې شي کسر مزدوري کول څنګه دي چې دغه مال حرامي او به دغه تنخواه غسته الجواب اولنی خبر د ساتي چې د هغه شری سره معاملات جایز دي چې دغه مال ګډوډي یعنی حرام پکې نه حلال پکې نه کې سړی سود خور دی خو مال صرف د سود نه دی حلال مال پکې مشت خور دی خو مال صرف د سود نه دی حلال مال پکې مشت د سره معاملات جایز دي لکه صحابه کرامو د مدینه د يهودو سره معاملات کړی دي وغه الله په قران کې ذکر کړی چې يهود څه دي سود خور خلک دي سود به خورو یو سره معاملات شوي اگر که بعض علما دامو فقها چې غوړه داري چې ونه کې خو دومره دي چې جایز دي دا غیر باید دې مسلې درځو چې یو سړی مال حرام دی حلال بګر سره شتینه د دې سره معاملات د دنه تنخواه غسته د دنه دیاړي غسته اجرت غسته د څنګه دي نو موږ مال حرام په دوه قسمه یو هغه حرام مال چې دغه ذات حرام دی د دې مال ذات حرام دی لکه مثال د شرابو ذات حرام دی یا خنزیر شو یا دې سه مال شو چې پټکړې دی دا مالی پټکړې نو دې چې د مال هغه ذات حرام دی نو دا خو ته په یو حال کې دغه نه نشي غسته که هدیه که د خرسي که هر څه کې ځکه چې دا دغه نه دی دویم هغه حرام مال له چې د غلطي طریقې د ګټلو د لاسه حرام شي نور د مال غزات څه دی هغه پاک دی ورسېږي کني لکه یو سړی دی په سود باندې پیسې ګټي یا سندري وای او پاغي باندې پیسې ګټي یا بل سدي سي ناروا کارونه کې پای باندې پیسې ګټي لکه نه به کې سدي سي غلا کړی دی نه پټي کړی دی نه د مال ذات حرام دی نو دیږي کې دا مال د دې لپاره حرام د دې لپاره حرام دی ولې حرام دی ځکه چې د مال ګټلو طریقه ناروا ده خو به د دې د مال غسته په یو معامله کې هغه سدي جایز دی لکه یو سړی سره مزدوري وکړه خپل حق ته غسته شي یا دې چاله هدیه ورکړي نو چا چې ته هدیه واغسته هغه لپاره حرام نه حرام خو بد دي یا یو سړی په خپل خزه او بچو باندې خرچ کړي دا سوالم ګور اکثر راځي بس که ساوي زمونږ پلار مال ټول څه دی حرام موږ دغه مال استعمالولای شو کنه بالکل استعمالولای شي دا باندې خرچ کړي الا دا چې سړی خپل طاقت یې جدا مسله خدای سړی مړ شو په میراث کې د مال پاتې شو بچو د پاره روا دي کې نه روا تاسو له اوسه په خبره نه پوښی روا دي کې نه روا ولې روا دي ځکه چې دا حرام دا روا هغه ګټلې په ناروا طریقې سره خو دې لپاره حرام دا نه دی والله اعلم په دې ورسېږي کنه دا اهمه مسله ده او ضروري مسله ده خدا یو ورته پوښ کړی دی چې ما دا منښت کړی و که زما د پلانې خزي سره نکاح وشو نو زما ګډه لالو یو څو ورځې بعد هغه کار الله وکړو خو په دې منښت پوره کولو کې ماته دا تکلیف و چې وزا او ګډه اخلا او بیا لالوا نو ما دا سوچ کو چې که زه په دغه پیسو باندې څومره پیسې چې به دې ګډ لګي په دې باندې غوښه واله او په خلکو تقسیم کم نو دا به صحیح او کنه الجواب اول خبره خدای
سوک منخت وکی نو بیا پورا کې چې کله به د الله بندگی او چې کله به ګناي نو بیا به نه پورا کې. من نذر ان يطيع الله فليطيع ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. چې دا منخت وکړي چې الله بندگی وکړي نو کوي به چې نافرمانی به بارک وکړي نه به کوي. امام بخاری روایت راوړي د کوم سړي منخت وکړه کدا کارو شو نو زب سینما کولاوما کولاوي به نه یو سړي منخت وکړه کدا کارو شو نو زب د پلانی سره خبرې نه کومه نه نشي کولای. ټول ګناونه خو دې ورځ کم کار کړی رواني اوس دی وی چې په دغه پیسو زه غوښه اخلم موږ نشي اغست. اب دې سوال کې دا ویل چې غوښه ډیره ده د هغه غوښه نه چې زه بګړ واخلم سره به چې ته ولي چې نه کی. حالکه دا مسله خو واضح ده چې په منخت کې یو خبر ته منلې دا غینه غوره ته ولیدې شي کته نشي راتله خو غوره ته ولیدې شي دا غوره موږ غوره نه ده وجه سده دي ذکر د عبادت علالولي او په دې غوخه کې هغه ذبح کول هغه نشته. علماء دغه مبارک دا مسله لیکلي ده د عقیقه او د اختر د قرباني مبارک کې سره دا وی چې د اختر د قرباني کول غوړه دي کنه په دغه پیسو باندې سره غریبانو سره مرستو کې غوړه دي څه غوړي قرباني کول غوړي ولي ځکه چې دلته مقصد د وینې توې ولي دا عبادت او چې سره منختو کې په دغه به واجب شو نو موږ وایو کده وی چې زه په یو ګډ کې مثال کې 40 کیلو غوښه د زه 80 کیلو موږ 80 نه یو نیم سل کیلو راوړه خو نشي کولای. ولې نشي کولای؟ ها ذبح پکې نشته. خکه دې سی وای چې ما منخته کړی د چې زه وګړه لالو او اوس مې زړه کېږي چې او حلال کم جایز دي کې نه جایز جایز دي ځکه چې اوس غوره ته وړي او پای باندې دلیل له امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړي چې یو کس راغی جابر بن روایت ته چې یو کس راغی پر رسول الله پس د فتح مکه پورس ويا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه سبحان الله منخت زمن آشنا کړي وما دا منخت کړي د ک الله دا مکه فتح کړه او تاسو له درکړه ان اصلي في بيت المقدس زبو فلسطین کې بیت المقدس کې موږ کوم رسول صلی الله علیه وسلم ته صليها هنا دلته وک دلته کې اشاره کوم جته ده مسجد حرام ته مکه دلته وک ولې ځکه چې مسجد حرام غوره ده سنه مسجد اقصی یو سړي منښت ګرځو مسجد اقصی کې 2 رکعات کو به د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې کولې شي کې نشي کولې شي ولې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم جمعات مسجد اقصی نه وره خا یو سړي منښت وکړي چې زب په حرم کې 2 رکعات مونږ کو د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې کولې شي نشي کولې ځکه چې مسجد حرام د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات نه غوره دی والله اعلم. ضرور ته پوس کی چې سړی سود خور دی نو د باز علماء چې د سره په جمعات کې منظم نه کیږي اوس قرآن او حدیث کې حدیث دلیل نشي چې بای کې دای چې د سره خوا کې ودرې د منځ دی نه کی حدیث دې خلک چې ګوره موږ ته پته نشي د سود او تو سره ودرې نو دا خبره کمزوري ده چې د سود خور سره په صف کې ودرې د منځ دی نه کی تاسو ته پوښتنه د ماخام د اذکار د دې د وخت شروع کیږي بعض علماء چې د ماسپخین د منځنه بعد ځکه چې په عربی کې مسا د دغه زینه شروع کیږي نو بعض علماء چې د وخت د ماسپخین د منځنه بعد شروع کیږي اکثر علماء د مازیګر منځنه بعد شروع کیږي نو وخت په ځانې سره په دې مطمئن دي دلیل پیسه ده وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نور بدون مخکی ویری د عوام په ذهن کې خدای چې ما خامس کار مطلب یعنی کله
ماخام منځنه بعد چې ماخام اسکار مطلب یعنی کله ماخام منځنه بعد خو نه دی وخت دغه ځینې شروع کیږي مازیګر منځنه بعد او د ماخام باندې پورې سړی نه پاتې شو ورسته هم کولای شي والله اعلم. دا مسله خو موږ بیان کړې ده ضروري چې چا سره کارت پروت دی به کې ذکر او اسکاری نه دا بزن سره او د سمات عزت نه باسي او کنه موږ بیان کړې دا مسله بار بار چې دغه ټیم کې به د الله د نوم د بهر پاتې کی او د کارت یې سوکس نه وي هغه شی بزن سره د نوړې شي چې ته پیریږي د کوم سړي سره پیسي دی او په دې پیسو باندې په بازو پیسو باندې نه پاسه د الله نوم لیکل کېږي د بهر پرې خو دې نو څوک به نه واخلي یا د سره کتاب دی یا د سره مصحف دی قرآن او نسخه ده او بهر پرې دی یریږي په نوړې شي هو د کارت چې کوم د اسکار دی عام خلک چې کله او د ستور نه وځي نه د بهر کې والله اعلم. بعض ملګری لاسو ته د ګس مبارک وګوره او دیش دا صحیح ده ضرور ته پوښ کوي چې را بعض ملګری چې کله لاس تړي په منځ کې ولاړی او خی لاس په ګس کیږي نو دا خی لاس د ګس په دې مټ یې خو دی لمنه مټ او څنګه کې لیچې کې فرق شته کې نشتی ها کدی ته مټ وای مټ څه ته وای دې ته مټ وای نه دا باز مې داسې کړي دې شو ولاړی دا ډېر ښه سوال لدی چې ډېر کسان کوي او دا غلطه طریقه ده د رسول صلی الله علیه وسلم او یا د خیلاس ورغوي د ګس لاس په مړون یې خوده او یا نیوه یې خوده د دوه کې فرق یا دې سي خوده یا دې سي نیوه او یا په دې څنګه په لیچه باندې خوده دې خدا چې مټ دې بګینی ولې دا نشته بل دې سره اهم خبره ده باز کسان په سینه باندې لاسي نیک دي په مړی يهودي او په مړی او په سینه کې فرق دی نه باز دې شو ولري داس دا اوس د خبره بل حلق تر رسول ده نه سینه ده د سینه دې شلاس کې او به دا درې طریقې څنګه باز کې سمګي داسي تشي د لاسي خو دې به دې سره کولاو کړی میناغه ډېر یو خو شکل بیم د سړي بدخکاری هغه طریقه او بل د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت والله اعلم نزد دې یو خو شکل بیم د سړي بدخکاری هغه طریقه او بل د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت والله اعلم نزد دې ته پوښتنه کې ده جی مال مغصوب چې دا غنه د نسنګ بچو ته پاتې کی هغه مونږ وې کنه دلته چا ته پوښ نو سبا کو به دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه او مضبوطه نه شي او دویمه دا چې د خپل سوال چې رفلدینو د لاسه موږ ته مشکلات جوړیږي نه سبا کو به دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه د به ایمان او مضبوط یقین ساتو چې د طریقه د چا ده رسول صلی الله علیه وسلم دوی اخلاق او هغه به د اخلاقی کې موږ منک هغه به لازم کنځلي کوي بدر دی بوي دا وابیان او د امریکای نه پیسې اخلي او د برتانیې نه اخلي او د سعودي عرب نه اخلي او د باز پکې د زنا نه پیدا دی او باز د متعین نه پیدا څه خبرې به اورېته خو ته به دغه په جواب کې دغه نه ته په خپل اخلاق او په کې یو مرګره بزن له پیدا کې یو سره بکینی نصر صحیح بخاری راغسته ترخی کینه او سره جوړه زم مسلمان تم مسلمانی نو دې سره سوق دا څه خپل دعوت دا مولیان خو خطرناک خو عوام ګره دې انکار نشي کولای لکه تاسو ساده مسلمان ته صحیح بخاری کولاو کې وته خو ترجمه سره چې دا ګره رسول سم کړي دنه خو هر څه ختم شو بس او دې دې په دغه کې کو ک
نور سا ونکی کنه که خبر دلونه منی خو مخالفت بدی نکی کی کنه که خبر دلونه منی خو مخالفت بدی نکی په دې طریقې سره سره دعوت مغه وي تو سره شروع چې تاسو دې شي او هغه دې شي او تاسو دې شي او تاسو دې شي او هغه دې شي او کار خوران شي نو حکمت او کلی طریقه ته زم جمعه ته مرزه زبر اعظم در الله کور ته زمارونه دول ترازه ته چې دې جمعه ته زی د دوی سره د ګډون او د دوی سره د ناست دعوت مخې ته شي او کته به زما د کور دروازې را بندې او کینی او یا دا خبره بالکل یې رکی چې رفع الیدین کول یو نه کول نو سنتم ځای شو د رسول سم طریقه د نم پاتې شو الله بدنه تپوسم کوي او خلق دین پوونه کو څومره نقصانات شو نو خد صبر او تحمل نه کار اخلي دا خو دې سبډيري خبره مخه ترازي د جنت دې صرف په دغه نه ملويږي په مخه ترازي د جنت دې صرف په دغه نه ملويږي په دعاګانو نه دا منګه د جنت پس پدې غواړو چې بده پستو قالینو ناشي او د ایشین راته چلیږي ډېر خولي مسلې دي خو په پاکستان کې نه خولي مسلې دي په کوم ځای کې په سعودي عرب کې بس دغه څوک راته سني شي ویل دلته ملک د سلفیانو دی او د ملک قرآن او حدیث دي دلته موږ ته څوک سني شي لکه دشمن دیم پټ دی په دیرو کې خلک خبرې کوي په کوټو کې کوي په کمرو کې کوي خو بهاري څوک کولای شي نشي کول زموږ مزي خو پته به دیاله ولګي چې کله پاکستان ته لاړ شي چې بیا ته به حق باندې عمل کې کنه کې دلته هر څه ځان تکړه تکړه کړه مانځي چې جوړه لاسونه بل مونږ دي کړی ا دوه خوا کې چې کیمیاي په کیمرا ټینګ کړی او چالت ورسې به ته چرګوړې جوړ شوی پټګری یوزي یو برزي به حق نه بیان هغه یو وی کنه وځي چې جمعه تلل شو د دعا کوم چې الله بجلی به دومره کمزوري د حق ته و پیژندو په دې باندې عمل او د دې بیانول خدا وسره ساتي په کومه طریقه په ښه طریقه په خو اخلاق چې تنه متاثر شي ملګری خپل خپلوان کلیوال او غوم په دې حق باندې عمل شروع کی والله اعلم ورسته خبر شي ورسته خبر شو هیڅ خبر نه لکه یو سړی ته در تپوس کې چې یو نصرانی دی عیسائی دی ته خوراک راوړو نه ته پته نه چې دا غوی د اختر په مناسبت ته کریسمس وته یا بل اختر نو خوړې شي ورسته د پتوري چې دا خدا غو د اختر او د غوی دینی مسله و نه هیڅ خبر نه خو ته د مخ کې نه پته نو بیا به نه اخلي به ته نشي قبل وله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يورور تپوس کی چې زما ترور زما رضائی مور ده یعنی ما داغی پیس کلی او زما کشرور داغ ترور د لور سره واده کول غواړي نو واده ور سره کولای شي او کنه نو جواب د دې مسلې دا دی بار بار موږ دا خبره بیان کړې ده چې د رضاعت په مسلې کې کوم حرمت چې ثابتېږي هغه داسې چې کوم ماشوم د کومې ښځې پی وسکل نو د دغې ماشوم په بچو باندې او په دغه ماشوم باندې د ښځه حرام شو او دغه شان دغه بچی دغه سره چې کوم به تعلق ساتي خو صرف په دغه ماشوم کوم چې پیس کړي او به دغه په بچو یعنی کوم چې دغه نه پیدا کیږي د حرمت هغه ته موړي وګورئ یو ماشوم په وسکل 15 پیری او 2 کالو کې دنه یعنی ماشوم عمر 2 کالو کې دنه د پیوسکل 15 پیری نو دا زنانه په دبانې حرام شو د بچو باندې حرام شو نو د مور ده او د بچو نیا شو خود د رونو خويندې دا غوی د دې سره تعلق نشته د دغه لپاره
صرف ترور ده او د ترور د لور سره واده کول دا جایز دي. نو دا کوم رور چې تپوس کوي د کشر رور ترور د لور سره واده کول غواړي نو واده کولی شي، په دې کې صحت او دا اسانه مسله ده. یاد ساتئ د دې سره به ستاسو ډېرې مسلې حل کېږي چې هغه د رضاعت سره تعلق ساتي. چې کوم ماشوم پیوس کړي نو په ده باندې د هغه کور خلک حرامېږي، صرف په دې هلک یا په دې جنۍ باندې، او باقي چې د دې هلک یا د دې جنۍ کوم وروڼه دي یا خویندې دي هغوی ته دا خبره نه اوري. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د سحر د اذکار دا زه په ګاډي کې ویم او د موبایل نه ویم، او دغه شان د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت د موبایل نه کومه، کله په یو ځای کې کله بل ځای کې، نو آیا په دې باندې هغه اجر ملاویږي او که نه؟ الجواب چې دا د ضرور حرس دی او الله سبحانه وتعالی د دې حرس ښه ډېر کړي چې یو سړي ته دومره احساسي چې دا اذکار د سحر د ویل غواړي، نو مزدوري له چې روانې په ګاډي کې وي. او ځکه د ډېرو خلکو دا ژوند چې بې برکته دی او کله بیماریان او کله مصیبتونه او کله پیریان او کله چا نظر کړی دی او چا پې جادو کړی دی او چا دیشي کړی او چا دغه کړي، نو یو غټ سبب د هغې دا دی چې د اذکار د سحر او ماښام دا موږ نه وایو. د سحر د اذکار او ماښام د سحر د اذکار او د ماښام د اذکار د دې دلاسه الله سبحانه وتعالی د انسان حفاظت کوي او هغه د دې مصیبتونو نه او د دې غمونو نه الله سبحانه وتعالی ساتي. او زه دا په دعوی سره دا خبره کوم، په دې به خفه کېږي چې د سحر اذکار وایسته او د ماښام اذکار وایسته، خبر ته نه دله پرېږدي چې کوي او که نه کوي. یو سړی ته خبر نه دی نو کوي به څه، یو سړی ته یاد نه دی سحر به څه وی ماښام به څه وی. د یو سړي د ورځې ابتدا د الله د ذکر سره وشي په دې کې به خیر نه، او د یو سړي د شپې ابتدا او د ورځې انتها د الله په یادولو سره وشي په دې شپه کې به خیر نه. او چې یو سړي د ورځې ابتدا په مزدورۍ پسې منډو والو سره وشي او په چغو چغارو سره وشي یا په بیلمازۍ سره وشي، نو په دې ورځ کې به څه برکت راشي. ځکه حدیث کې دا راځي چې یو سړی سحر منځو کې نو دی د الله په ذمه کې شو، الله به د حفاظت کوي، الله به یې ساتي. نو چې یو سړی سحر منځ الله به د حفاظت کوي، الله به یې ساتي. نو چې یو سړی سحر منځ کوي او سره اذکار وایي نو څومره حفاظت به کوي الله سبحانه وتعالی. نو د دې خیال ډېر کوئ د سحر اذکار او د ماښام د اذکار، او بیا چې ورسره د فرضي منځونو نه بعد کوم اذکار دي چې هغه ورسره مو ووایي نو بیا خو دا سړی ډېر کامیاب سړی. نو ضرور وایي چې زه په ګاډي کې ویم او د موبایل نه ویم، بلکل په دې باندې هغه اجر میلاوي. او شریعت داسې ځای نه دی ښوولی چې بس ته په یو ځای کې کښېنه ووایه بل ځای کې نشي ویلی. اگر که غوره دا دی چې یو سړی جومات کې کښېني سهار مانځه نه بعد او د اذکار کوي، خو ډېره ښه خبره چې یو سړی مصروف وي معذور یې عذري نو هر ځای کې کولی شي. یو سړي ته یاد نه وي د موبایل نه کوي هېڅ خبره نه، یو سړي ته یاد نه وي یو کارډ نه کوي د یو کتاب نه کوي څه خبره نه. څه خبره نن سبا خبره دومره اسانه شوې ده چې وړو وړو کارډونو کې ده لیکلي او په جیب کې پروت دي. نو موږ دومره هم نشو کولی چې دا کارډ ځان له پیدا کړو او هغه ځان سره په جیب کې کېږدو، سهار اذکار ته ووایو ماښام ته ووایو. تا ته خو دا نه وي چې یاد یې که یادولو زور د موږ نه راوستي. یادول دا خو د مسلمان خپله جذبه او شوق دی چې داسې خلک شتي ولله الحمد چې هغوی دا یاد کړي دي سره د ترجمې او ویي. خو که یو سړی چې زما دماغ کمزوري زه نشم یادولی ځان له یو کارډ پیدا کړه کتاب پیدا کړه وړوکي د هغې نه وایه وخت په وخت. په موبایلو کې هم نن سبا دا سهولیت شته
چې دا سره ډاونلوډ کړي د سحر د اذکار او ماخام د اذکار دغه نه وی لکه څنګه چې بګیته خبرونه ګوري او فیسبوک ګوري واتس اپ ګوري یوټیوب ګوري او دا ګن بلا وخت په وخت ګوري نو دا شم په ځان له اذکار هغه کوزکه او هغه وایي سحر اذکار د ماخام اذکار منځنه بعد اذکار دا شان د جمعې په ورځ د انسان په هر ځای کې کولای شي او د موبایل نه کې د مصحف نه کې قران نه کې زبانی هر څنګه ویلی شي الله بولا اجر ورکړي والله اعلم دا غیر بعد یورور ته پوس کړی دی چې په جنازه باندې و تکبیرونه ویل څنګه دي الجواب د ډیرو مسلو منګه خبر نه ځکه مونږ ته ناشنا ښکاري او هغه نقصان په مونږ کې نقصان په بیانولو ولا کې نه اکثر د بازوی ویني مسلې بیانې مو چې نه اورېدلې نو دا دغه کمې ده کستا کمې دا وستا کمې چې سره دی علم نو او دغه سړي شکریا دا کوم چې بیان موږ د ذهن جوړ شوی چې کوم مسله موږ نه اورېدلې یا به نه په شریعت کې باندې کوم مسله زمونږ پلار نه ذکر کړي او سابق صاحب نه ذکر کړي او مفتی صاحب د کلی نه ذکر کړي نو دا خبره ساتي اگر کدا مقام د تفصیل نه دی تفصیل مونږه د بلوغ المرام په درسونو کې کړي جنازي مسائل چې مونږ بیانول چې غالبا د دې چې رسول الله سلام په جنازو باندې سلور تکبیرونه ویلي دا د رسول سلام غالبا طریقه دا او اکثر طریقه د رسول سلام هغه ده کوم چې عامه طریقه مونږ کو سلور تکبیرونه وایي اولنی تکبیر نه بعد سوره فاتحه کو سره سورت وی ویلې شي بعض حدیثونه کې اوسه ثابت دي سوره فاتحه نه بعد یو سورت وای مختصر دویم تکبیر نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم درود دریم تکبیر نه بعد دعا او څلورم تکبیر نه بعد سلام ګرځول دي ضرورت پوښ کې چې و تکبیرونه ثابت دي او کنه نو دایت ساتي چې په جنازه باندې سلور تکبیرونه د اکثر طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم پنځه ثابت دي شپږ ثابت دي و ثابت دي نه پورې ثابت دي په صحیح روایتو کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته امام طبرانی مروړی نور کتابونو کې مشته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى على قتل احد رسول سلام د احد په شهیدانو باندې مونږ کړو فكبر عليهم 9 نو بازو باندې سو تکبیرونه ویلي نه تکبیرونه ویلي په بازو باندې 7 و تکبیرونه دینغه ضرور دغه سوال چې دی دغه جواب دی کړي 4 صدوري ویلي دي حتى لحق بالله فدي چې لاړو د الله سره ملاو شي نو وفات شو نو کله رسول صلی الله علیه وسلم نه ویلي کله و ویلي کله وی سلور ویلي او په صحیح مسلم کې دا روایت ته چې زید رضی الله عنه كان زید يكبر على الجنائز 4 هغه په جنازه باندې سلور تکبیرونه ویل دا د رسول صلی الله علیه وسلم عامه طریقه وانه كبر على جنازه 5 او په جنازه باندې سو تکبیرونه وی 15 فسئل چای ته پوښوک چې نو خو ته نه کارو کو ته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يكبرها رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا په صحیح مسلم کې دا روایت د شرعي رضا ان ثابت دي چې هغه شپږ تکبیرونه ویلي نو حاصل دا شو چې غالبا طریقه څه ده سلور او به نه پوری جایز دي او دې کې خیر دی ټول خیر به کې پروت کې شړې زیات کړو سي چلو شو او صرف په دې باندې رات کول چې زمونږ مولانو نه دي بیان کړی دا اوس خبره نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی کنه دغه اهمه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او کنه یې کړی نبی صلی الله علیه وسلم چې به دوه تکبیرونه کې وای بس مسله توسه یاد کنه چې به دوه تکبیرونه کې وای بس مسله توسه یاد کنه دعاګانې به واړي سلام تکبیر به دعاګانې پنځم وی دعاګانې شپږم وی دعاګانې یعنی خیر به کې پروت دعاګانې سره کله کله عامه طریقه دا جوړه کې سلور تکبیرونه وای یو کس دي سراغه چې دغه مقام مثال کې مسلمانانو په منځ کې یا تخلق تخیل چې د رسول سم طریقه 15 تکبیر وای شپږ وای و نه وای
ټول ثابت دي والله اعلم. دغه نه باندې ورو سوال کړی دی چې یو سړی ځان مړ کړي خودکشي وکړي نو په ده باندې د جنازې لمونځ کول روا دي او که نه؟ الجواب ځان وجل دا په ګناه کبیره کې راځي خو کفر نه دی. وجلی دی که په هره طریقې ځان وجلی دی دی ګناهګار دی ګناه کبیره کې واقع شوی خو دومره ده چې د دایره اسلام نه په دې باندې وتی دی. او حدیث کې دا راځي چې د جابر بن سمره روایت ته په صحیح مسلم کې چې یو کس ځان په نیزه یا په غشي باندې وجلی نو رسول سلام په هغه باندې لمونځ نه و کړی. رسول سلام په هغه باندې لمونځ نه و کړی. اوس دا هره مسله کې به لازم علماو ته رجوع کوي و چې دا حدیث ته وي ترجمې سره دی وي ثابته شو چې کوم سړی ځان مړ کړي په هغه باندې به جنازه نه کوي ځکه چا نه ده کړې رسول سلام نه ده کړې بل بیا ګرځه فتوی لګوه نه. څومره چې د امت علما دي دغه ټولو په دې باندې اتفاق دی او د امت اتفاق دی چې دا سړی مسلمان دی کافر نه دی خو ګناه یې کړې ده. دا سړی مسلمان دی کافر نه دی خو ګناه یې کړې ده. نو بیا پکار دا ده چې دغه وخت باچا قاضي غټ عالم د علاقې مشر د علاقې امیر هغه له پکار دی چې په ده باندې جنازه ونه کړي. ولې به ونه کړي؟ ځکه چې کافر دی؟ نه. ولې ونه کړي؟ چې دا خلک د دې ګناه نه منع شي. سبا له به یو سړی وي چې وګوره یعنې هغه پلاني هغه دومره غټ عالم هغه پې جنازه ونه کړه نه که ما وکړه ما دا کار وکړو نو زما جنازې لم دا مشران کسان به نه راځي دی به ویېرېږي دې ګناه نه. خو عام مسلمانان به په ده باندې جنازه دا به کوي او د ده لپاره دعاګانې غوښتم جایز دي چې الله ته یې وبخښه. کافر خو نه چې نه به جنازه کوي او نه به وله دعاګانې غواړي. د عوامو مسله د عوامو په ذهن کې څه پرته ده چې یو سړی ځان مړ کړي بیا د تپوس کې به ده به که نه دا ګناه کې واقع د رسول سلام وي چې چا ځان داسې مړ کړو قیامت پر ورځ به الله دغه سزا ورکوي په جهنم کې به هم ځان دغه شان وژني بار بار. خو دا ګناه کبیره د کفر نه دی والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې یو استاذ شاګرد ته قرآن ختم کی نو بیا په دې مناسبت سره د استاذ له هدیه تحفه ورکول جایز دی او که نه؟ الجواب بعض کسان بوجي دا څه مسله جو ورکوله که نه تحفه ده دلته اهمه مسله ده د دې نه منع راغلې د استاذ له هدیه ورکول او دغه شان یو ځای کې ستاسو کار دی په یو اداره کې چاله د ګفټ روان کړی نه د دې نه څه ده منع راغلې ده. نو دې ځای کې دوه حل دا دی که چېرته د استاذ د هلکانو ته یا د استاذه د جنکو ته سبق وی او دوی ته په دې باندې شهادي او سرټیفیکیټ او نتیجې او دا ورته میلاویږي نو دې استاذ له استاذې له نه دي جایز چې د چا نه هدیه واخلي. وجه دا ده چې د دې زړه به بیا یا د استاذ زړه به بیا هغه شاګرد طرف ته مایله شي نو په امتحانونو کې به د هغه سره ګزاره کوي چې دغه پلانې دی زه خیر هغه ګفټ او هدیه به ورته رایاده شي تحفه نو د هغه سره به ګزاره کوي او دا ظاهره خبره ده سړی ته له هدیه راوړي خو په تا باندې به لازم اثر کوي نو دې ټیم کې اغسطه ناروا دي. دویم چې دا هلک یا د جنۍ دا فارغ چې دا هلک یا د جنۍ دا فارغ شي د سکول نه د مدرسې نه د جامعې نه یا قرآن حفظ کې او هغه څه کې پوره کړي نو بیا د استاذ یا د استاذه هدیه اخیستی شي. ولې اخیستی شي؟ بس اوس پکې دا خبره ده یره نشته چې دې زړه به ته مایله شي یا دې استاذ زړه به دې هلک طرف ته مایله شي
شاگرد ته نه غیر ختم شو دې چې ټیم کې هدیه قبلول داسې دي جایز دي کچرته یو استاز یو الک ته سبق وای بس یو ته نور نشته او دا الک دی استاز له د سبق په منځ کې هدیه ورکړي نو دا جایز دي که نه جایز ولې حدیث نیزه یا غش یا غسته هغه ته به قرآن خو نو هغه ته نیزه او غش یا غسته او بزره کې دا وې زما دا مطلب چې سمال خو نه دی خو به له په جهاد کې به استعمالو به رسول صلی الله علیه وسلم خبر شنو رسول صلی الله علیه وسلم وته سید چې الله تعالی جهنم عذاب درکې او یو توق د دروازې غاړې ته د ور نو زديږي کې د سوال بزرګ کې راځي چې هغه خو نه شهادي غستې نه د هغه ودی سي ریزلټ وي نه سرټیفیکیټ وي بیا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې منع کوي نو بعض علما د دې حدیث پرنا کې دا وایي چې یو شاګرد می دا غنه بم سناخ خو صحیح خبره ده والله اعلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې منع کړی د پدې ځکه چې اصحاب الصفه او غریبانه کسان دي نو پکار خدای توله سور کې ترغونه هدیه اخلي یو دوی مده چې د ابتدا د اسلام وخت نو کده دا چلو کو بل بهم کې د قران او حدیث وبس بغیر پیسو نه څوک چاته نه خي دغه چې طریقه روانش نو چې کله یو شاګردي او یو استاد نو ان شاء الله غلبه هدیه غسته جایزي والعلم عند الله دا غینه باندې ورو سوال کړی دی چې یو کس ته د بیماری چې د غنه د میچازو قطرې یا ساس کی تیزی نو د قران له سورلې شي او کنه د منځه مسله خو واضحه ده چې منځله بس کوي او دس بکي او په دې او دس باندې دغه مونږ او سنت او نفل دا کولای شي قران له سورله او د باندې جواب کې یو سړي باندې د بیماری چې د میچازو قطریزي یا د هوازي په مخه او قران تلاوت ته ځل کې لا سورلي نو بس یو پیر دی او د سوکي یو پیر دی او د سوکي د دینه بعد کې د میچازي زی یا هوازي نه د معذوره دا له چې قران لاس ورلغواړي نور کلاس نه وړي نو قرآن په یادو خو بغیر د طهارت نم تلاوت کول جایز الا چې سره جنابت په حالات کې یو سړی او د سمانته او د قرآن تلاوت کول غواړي په یاد سره کول شي کې نشي کول شي دا مسله راځي چې کله د لاس ورل قرآن له نو صحیح خبره ده چې او احتیاط هم دی کې چې قرآن له به د سړی لاس نه جوړي او د سړی بیمار دی نو بس یو پیر دی او د سوکي او د سړی بیمار دی نو بس یو پیر دی او د سوکي دیو د سبات کې د قران رسولي هر وخت نه غبسي ابو جایزي والله اعلم د ورو سوال کړی چې ما په خوب کې یو کس ولیدو چې غړونو نو د دې خوب تعبیر وسی الجواب اولنی مسله خدای چې د خوب د تعبیر د ځان له علم دی او نن سبا دي بيدونو خلکو ته تجارت جوړ کړي دی چینل کول او کړي دی خلکو نه به مالونه وي او هر سړی د خوب تعبیر بیانې د خوب تعبیر د ګران علم دی دي کې باري خبرې ته سوچ کې او د سړی ته سوچ کې د حالات ته بلکې موسم ته هم ګوري د کوم موسم کې چې ته د خوب د تعبیر بیانې دي ته وبکې ګوري ځکه دي سړی چې امام ابن سیرین رحمه الله هغه بسیده مشهور تابعی دی او الله سبحانه وتعالى غټه پوهه ورکړي و په دې علم کې یو کس په سراغ وي ما خوب کې دي چې اسمان نور راغی زما په دې کور باندې او کور له وسوس ناغه ته طلب الله سره زر درکې سپین زر بدر کې مال به الله تعالی ډېر درکې
به دویم کس بل راغی هغه هم دغه شان خوب لیدلی و نو هغه ورته وویل تا باندې به عذاب راځي کور به دې سوځي نو شاګردانو چې تپوس وکړو وایي دواړو یو شان خوب لیدلی تا جواب بیل بیل ورکړو وایي هغه اولني خوب په ژمي کې لیدلی او په ژمي کې اور دا خو نعمت په ژمي کې اور څه دی نعمت دی بل په اوړي کې دا خوب لیدلی نو یو طرف ته اوړی دی بیا ورسره اور شي نو خو عذاب شو الغرض دا خبره دغه شان پسې یو کس راغلی وی ما خوب کې لیدلی چې زه بانګ ویم هغه ته ته بغلا کې بل کس پسې راغی ما خوب کې لیدلی چې زه بانګ ویم ته به حج له ځې به شاګردانو ته تپوس وکړو دا خو دواړه یو شان خوب ته جواب جدا جدا ورکړو وی دا اولني دې حالاتو ته چې ما وکتو دا بېدینه و نو ما ته د یوسف علیه السلام قصه یاده شوه چې اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون چې یو اواز کوونکی د اذان چې دی که نه د په عربۍ کې اواز کولو ته وایي یعنې د مؤذن هم اواز کوي چې راځي مانځه نو یو اواز کوونکي اواز وکړو چې چا د باچا صاحب پیاله پټه کړې ده د دویم دینداره سړی و نو ما ته هغه آیت راشي چې واذن فی الناس بالحج الله ابراهیم علیه السلام ته جواز وکړه د حج دپاره نو ځکه ما دې تعبیر زونه سړي ته به کوم ګور دا موږ ته ټلیفون کې خوب ما لیدلی دې باره کې نو زه نه تا پېژنم نه دې پیژنم زه تا ته څه تعبیر وښیم څه زه تا ته ووایم یوه دویمه دا چې دومره وخت موږ سره نه چې تعبیرونه پکې وباسو موږ چې دا مسلې بیانې کړو د دین د نورې مسلې چې دې له وخت پوره شي دا پکې پاتې له اوس کښېنه تعبیرونو ته وکړه کښېناستې نو بیا ګوره د تعبیرونو دا قصې د عوامو ډېرې خوښې بل د دې بزرګانو دا قصې ډېرې خوښې دریم دا وظیفې مظیفې ډېرې خوښې دې پسې عوام ډېر ګرځي چېرته مولای وظیفې ښیي خلکو ته دویم چېرته مولای قصې بیانې د بزرګانو دریم چېرته مولای هغه تعبیرونه بیانې د خوب په ده پسې خلک ډېر ګرځي دریمه خبر اهم هغه دا ده چې په دې خوبونو پسې دومره لګېدم نه دي پکار چې بس ما خوب ولید اوس لازم دا دغه کول غواړي ځي ته رسول غواړي نه څلورمه خبر اهم هغه دا ده چې د هر چا نه تپوس هم نه پکار ته د پته چې سړی پوهه دی الله ول علم ورکړه هغه نه تپوس وکړي دا ناشنا علم دی زمونږ یو استاد و یو عالم و هغه به موږ ته تفسیر پړاوه سعودی و هغه ما ته یو کس دغه خوب بیان کړو چې دې تعبیر لازم پکار دی چې یو سړی دی په جیل کې دی او په خوب کې ما ولیدو چې راغلی دی ماسپښین مانځه کې امامتۍ ته مخکې شوی دی او 2 رکعات یې کړي لنډه قاعده کړې ده او 2 رکعات یې کړي لنډه قاعده کړې ده او بیا د لمانځه نه پاسې دقه شان لاړو او د مونځ یې پوره نه کړو او په مخې تنګول کول ته دې تعبیر او دې شو ده بیا زه هغه شیخ پسې لاړم ما ورته دې شو تعبیر دا کول غواړي ډېر سوچ نه بعد هغه ماته ووایي وایي دا سړی په جیل کې 2.5 کاله نور تېروي 2 رکعات او لنډه قاعده ده 2.5 کاله دي نو سبحان الله ما شانو شو هغه سړي 2.5 کاله په جیل کې نور تیر کړي نو دې خپل علم دې ټول معلومات وکړي بل دا چې یو تعبیر دې عامه خبره بیانول اوس به زه دې روته عامه خبره وکړم چې دې دا مطلب دی خو تفصیل د چې سړی مخامخي ته د چا په باره کې خبره کوي هغه سړی دی څنګه هلو به تفصیل خو عامه خبره دا ده د دې تعبیر د علماء بیانوي چې کله یو ړوند سړی په خوب کې ولس عدل په قرآن کې دا خبره کړې ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى چې کوم سړی الله د دین نه مخ واړي الله د ذکر نه قیامت پر ورځ به الله ړوند راپاسي دا غالبا علما وایي خباس پکې دا وایي لکه ما تاسو کې سړی حالاتو ته وګور و چې سړی دیندار دی د الله سبحانه وتعالی
په دین مین دی او دغه ذکر ورسک نو بیا بعض علما وایي چې دی مطلب دا دی چې د سړي به الله مالداري ورکوي دی و مالداره کی والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې منځ کې رفع الیدین کول د دریم رکعت نه چې سړی څلورم ته پاسي بیا به کوي او که نه به کوي د دریم نه څلورم ته. جواب رفع الیدین کول دا په څلورو ځایونو کې ثابت دي او حدیث کې دا راغلی عبدالله بن عمر د حدیث ته په صحیح بخاري کې دی او امام ابو داود رحمه الله راوړی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه. رسول الله چې به مون شروع کوو تکبیر به وي رفع الیدین به سره کول. واذا ركع رفع يديه ركوع جبته. واذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه وسمع الله لمن حمد جبه. واذا قام من الركعتين رفع يديه او دریم نه چې بر پاسې رسته دریم ته رسول صلی الله علیه وسلم رفع کول. خدای نه ثابت چې د دریم نه به څلورم ته پاسې دونو رفع الیدین به کول. یو حدیث کې دې سره راځي چې د هر تکبیري سره رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کول او د بعض هغه خلک چې هغوی د رفع الیدین سره دشمنی ده ناغوی دا اعتراض کوي چې تاسو د هر تکبیر سره رفع الیدین نه کوئ. نو بیا بعض علما دا وایي چې دغه حدیث شاذ دی او د نورو حدیثونو مقابله نشي کولی او بعض دا وایي چې نه دغه صحیح حدیث دی خو کله نه کله به عمل کوي کله نه کله او زما خپل ځان زړه په دې مطمئن دی چې کله نه کله به په دې باندې عمل کېږي چې د هر تکبیر سره به څه کوي رفع الیدین کوم ځای کې چې الله اکبر وایي سره رفع الیدین کله نه کله به دې کې او دا خلک اعتراض کوي چې دې سره دشمنی یعنی دومره دشمنی چې پرون ماته د پاکستان د ټلیفون راغی او د سوات نه او کس وی چې ما بیانونه اوریدلي دي او رفع الیدین مې شروع کړي دي اوس ماته مشکل را پیښ شوی د هغې کې مشوره مشکل څه دی وی ټول د کلي مشران را جمع شوي دي سره د مولیانو اولنی اعلان دا کړی چې دا سړی به زموږ جومات ته نه راشي. دویم اعلان دا کړی دی وایي زه ځان له مې وړوکم ته کې دوکان کولاو کړی چې د دوکان نه به څوک سودا نه کوي. دریم اعلان دا کړی چې د سره به غم خادي څوک نه کوي او چې په خبرو شي نو موږ ته وایي دوی اختلافات پیدا کوي. نو مولوي صاحب راپسې راغی زه یې پوه کولم یعنی ما ته نصیحت کو چې زه داسې کار دی چې ته زموږ د دې کلي سړی دی علاقې ښه محترم سړی نو دا کار پرېږده. وی ما ورته وایي چې ولې وی بیا به زه مجبورن ګورې په منبر باندې هم په تا پسې خبرې کوم. مولا ورته وایي د الله په کور کې درته په الله قسم خورم چې دقه شانې ووایي وی هغه مولا راته وایي چې بیا به په تا پسې د جمعې په خطبو کې هم خبرې کوم په تا پسې به بدې ردې هم وایم. وی ما ورته وایي چې مولوي صاحب لنډه خبره راته دا وکړه رفع الیدین حدیثونو کې شتي کې نشتي. وی چې شتي نو مې چې شتي وی چې شتي نو مې چې شتي او ته بیا به ما پسې په منبر باندې بدې ردې وایې نو دا به ته ظالم نه ته به مجرم نه وی چې صحیح ده خو دې کلي ته وګوره که نه ته یو کس ټول کلی ستا په خلاف دی ستا دکان بندیږي ستا سره غم خادي ختمیږي ته به یک یوازې پاتې شي. بیا هغه زما هغه مشوره او دې خبرې وې ځان په نن سبا وخت کې زه پخوانۍ خبره نه کوم دا پرونی ټلیفون دی پرونی او بیا موږ ته وایي دوی اختلافات پیدا کوي او دا بد مذهب دی او دا دی ښه ګوره په خوله باندې ټول وایي دا هم شتي او دغه هم شتي داسې وایي که نه وایي ټول دا وایي مولیان او عوام وایي دا خو د رسول صلی مبارکې طریقې دي چاته یې دا ښولې چاته یې دا ښولې او په دې مبارکه کې چې ته بله راټینګه کړې نو بیا وایي د ده سره غم خادي پرېږدی ته چې وایي چې دا هم شتي او دا هم شتي او امامان ټول په حق دي نو خو دیم د یو امام په خبر د رسول صلی نوم خو به نه اړي دا خو نوم هغسته جرم دی خو که دی داسې وایي چې زه د امام شافعي په مذهب یم نو بیا به هم نه پرېږدي ځکه زمونږ عالم دی
او مشر عالم دی فضيلة الشيخ غلام الله رحمتي سب الله سبحانه وتعالى ولا برکتی جون او شفا ورکی هغه زوجیت له منزله ناشنا زو سپینګری ډیر شي ناسو په اول سب کې چې ما موږ کومه فکر فل دین وکړو چې څنګه می سلام راوړو سپینګرو شروع وکړ ولې تاسو ومه کوز دوی ته چې رسول الله سلام په مذهب مولاغه په طریقې یو خبر ورانی ومه ته جیجه د امام شافعي په مذهب ها به صحیح دی به صحیح دی خو چې په یو مذهب دی د امام شافعي مذهب به صحیح دی کوي امام احمد بن حنبل په طریقې کوي امام مالک په طریقې کوي امام ابو حنیفه په طریقې کوي خو د رسول صلی الله علیه وسلم کې دی واغستون بیا غره وابي بیا به دشمنی کوي بیا به تاسو غم خادم ختمي بیا به تاسو تجارت نکو بیا به تاسو کلی نمو بس او په اخر کې نشنا خبره په اخر کې ملامت منګه یعنی اوس دې ټول کلی د یو مسلمان خلاف دي چې غرور صرف د چل کړي جو منځ کې رفلیدین کوي او په اخر کې ملامت غره د قیو دي د ټول کلی بری دي ټول کله دیندار دی ټول کله برابر دی خدای یو بي دین دی د یو اختلافات پیدا کوي د یو چیلینو الټراشي مولیان بیان کوي د قرآن او حدیث خلاف دی وي الله نه یره پکارت موږ په کوم وراده خلق په دین کې کم کم زیته ورسېدو موږ اوسم په دې خبره کې پراته کچاره فلدین کله سره غو خادینه کو الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي د رسول سلام په طریقه باندې عمل کولو د یو سوال کړی دی چې په پیزارو کې مونږ کول څنګه دي په چمپل کې یا پیزار کې بوت کې الجواب دې مسلې موږ سره مخکې تیر شي تاسو به یاد او حاصل ده چې د رسول سلام طریقه ده او دا مستحب کار دی په پیزارو کې مونږ کول په سنن ابي داود کې دا روایت ده د ابو سعيد خدري رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعنا عليه رسول سلام په منځ کې ولاړو پیزاري وستو منځ کې ولاړو پیزاري وستو مطلب سره خو موزي شروع کړه پس کې دي په پیزارو کې فلما راى ذلك القوم القوني عليه صحابه کرام یې پیزارو وستو مته صحابه کرام په پیزارو کې ولاړ او تابعداري ته ګوره چې رسول سم پیزار غزار کو دی غزار کړو ته پوس ګره نشتی جوړي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم رسول سم چې کلام ختم وي تاسو دغه پیزارون رسول سم ولې دغه غاړي ته پرته وي تاسو ولې دا وشتي يا رسول الله رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا تغزار کو موږ غزار کو رسول سم ته ما خو بدی غزار کو چې ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ما بس جبريل عليه السلام راغله ورته وی چې ستا په یو پیزار کې ګندګي ده نو ځکه ما خو کې بیا رسول سم کله چې تاسو کراش منزله تاسو کې سو کراش منزله جمعه ته فلينظر نخبل پیزارو ته دی ګوري ک ګندګي پکې ناغه دې زمکه پورا راکاږي چې پاک شي او کنه پاکي موږ دې کې پکې ولي يصلي فيهم امر دې موږ دې پکې کوي دغه شان بل حدیث دم په سنن ابي داود کې چې رسول صلی الله علیه وسلم خالف اليهود مخالفته کې ده د يهود فانهم لا يصلون في نعالهم هغه په پیزارو کې موږ نه کې تاسو کوي په بل حدیث کې دا راځي چې دا امام ابو داود رحم الله راوړی چې رايت النبي صلی الله علیه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا صحابي ما رسول صلی الله علیه وسلم دې پیزارو کې موږ کړي او بغیر پیزارو نه هم کړي دینه ثابت شو چې پیزارو کې موږ کول په طریقه د چا ده د رسول صلی الله علیه وسلم خدای خبره ده ساتي چې د پاغه وخت کې چې کله قالین نه چټای نه په جمعات کې نو پاغه وخت کې دي چې په جمعات ته ورنوځي په قالین باندې ولاړې په پیزارو سره دا ته قالین ښه کې دا داغه خبره وا او یا داغه زیاده پاره د چلته جمعات کې کہانی یا شګي واغوزی کی سره یا د جنازي مانځي د سره ودري نو دي چې ټینګو پیزارو کې مونږه کیس حرج نشته دا چې سره دا وایي چې سره په نشي په مسله او رسول الله کړي مونږ به کو جمعه ته قالین ته ورنه نوځو پیزارو سره
لکه اوس رسول سم دا خبره کړې چې تاسو کې سره لاړې توکي په منځ کې کوم طرف ته به توکي ګس اوس تو کړی شي لاړې ها سره جو اوس تو کوم نشي ولې په وخت کې هغه جمعات کې قالین نو کانی وو شګه وو سید پای سره لاړې توکي خخي کې بده زمګه کې خبره ختم شو ونن سبا خو نشي کې والله اعلم